عبدالله بن مسعود فرمایي د قیامت په ورځ به یو شهید د الله په دربار کې پیش شهید په حق شهید دا نه د قومو جنگونه نه چې د دوو قومو سره جنگ دی پر مځکه سره جنگ دی پر پلاټو پر بیلډینګو سره جنگ دی د تعصب د لسانیت پر خبره سره جنگ دی بیا مرسي یو ودایوت ته شهید وای بل ودا بل ته شهید وای نه 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 یوم نه دی شهید د الله رسول دایوتم جهنمی ویلی دی دا بلتم جهنمی ویلی دی د الله رسول فرمایي زما پر امت هغه زمانہ په خدای دی می قسم را روانه ده راو برسیږي د مسلم شریف حدیث دی چې یو سړی څوک مړ کی او بل سړی مړ سي دغه چې کوم څو قاتل دی دا په دې نه دی خبر چې ما دا مړی ولې وکي او دا مقتول په دې نه دی خبر چې زه ولې مړ سولم زه پر چش مړ سوم هغه زمانه زما پر امت را روانه ده دا زموږ د قومو جنګونه نه دي دا زموږ د قومو لسانیت عصبیت علاقیت دا ټول هغه خبرې دي بس زوم زیم بس نوري خبرې نه پکې چلیږي ته وایه زیم بیا پر معمولی خبره سره جنگ سي 15 په دې خوا کې مړه 15 په دې خوا کې مړه لس په دې کې مړه شل په هغه کې مړه دا ودې ته شهیدان وایي دا ودا نور ته شهیدان وایي دا د دې ملایانو څخه پوښتنه کوي چې موږ غسل ورکو کې نو کو ور ویلې وای دا شهید دی دا بل د بل خاصه پوښتنه کوي ملایانو څخه وای موږ غسل ورکو ویلې وای دا شهید دی نو دا دې ته شهیدان نه ویل کېږي دې ته د الله رسول جهنميان ویلی دي شهید هغه شهید دی چې دی په حق په سچا د الله په خاطر د اسلام په خاطر د اعلاء کلمت الله په خاطر جنگیدي د کافرانو سره او بیا مرسلو و دې ته شهید ویل کیږي دغه شهید د الله عبد الله بن مسعود فرمایي دا به د الله په دربار کې پیش الله رب العزت په پښتنه جنو کې چې هغه امانت د پلانی روپی د پلانی خبرې د پلانی مجلس د پلانی خبره هغه امانت ورای د ورتوای وی الله نو امانت ز څنګه درکم ای ربي کیف وقد ذهبت الدنيا دنیا خو لاړه ختم سونو زتا ته امانت څنګه درکم ز وتا ته هغه امانت څنګه درکم اوس الله رب العزت فرشتو ته فرمای دا بوزي حاویه جهنم ورسوي د چروان کې جهنم لره جهنم ته چورواچی په جهنم کې د هغه امانت چې د په دنیا کې لچا اخستې و سایکل را واخله موټر سایکل را واخله د لاس ریړی را واخله بیلچه را واخله کولنګ را واخله دیوشه را واخله چاړه را واخله چاکو را واخله دا کښنی چاندر شایم دا په هغه صورت کې د مخته ودرېږي د چا د لاس ریړی به ویلې و پسې بویتل د چا بیلچه وړې و د امانت مطلب د 2 ورځې د پاره پسې ولاړې د چا سایکل موټر سایکل او کور پلانې پسې ځه دا به د مخ د پیش هغه شی وي چا کم شی د په دنیا کې وړي عبد الله بن مسعود فرمایي وای دی په د امانت پسې روان سي چې روان سي د امانت جن په منډه سي د پسې زغلي الله 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 د امانت بلان د کند تورلسي د بوم پسې ورلسي چې ورلسي د امانت به ونسي چې وینسي نو پر د خپل غاړه راواخل نو را روان د کندې سره خیژه له شلې را خیژه له ور را خیژه له کډې را خیژه له څار را خیژه د چې یو ځای ته ځان را ورسي چې بس اوس نو ورسېدم بیا به هغه د امانت جنې ورشه کېږي هغه به بیا لاندې کندې ته ورسېږي دی به بیا پسې ولاړ سي حتی عبد الله بن مسعود فرمای وای دا رقم به دی دغه امانت تر یو ځای راوړي هغه به بیرته جنې لکېږي وای دا به بیا چی شي فهو يحوي في اثرها ابد الابدين دا به تر اخره پورې بس دغه سلسله روانه ویلې تا د بل امانت خوړلی و دا ما ته یې نه شو ولیدی شهید شو ولیدی د شهید څونه لوی کمال دی او څونه لوی عظمت دی او څونه عظیم یو منصب دی چې الله رب العزت و چاته په آخرت کې ورکوي د شهید څونه لوی مرتبه ده دلته فرمایي چې یو شهید د الله په لاره کې یو مجاهد شهید سلو اوس د چا امانت خوړلی و وړی و ورکړی ولو نو هغه به د قیامت په ورځ دغه معامله کېږي د قیامت په ورځ به دغه معامله چې دغه ورسره کېږي اوس اندازه ولګوئ ګسره په مشتۍ کې به یو داسې سړی چې هغه په امانت کې خیانت کوي نه یا نه یې کړی
زه خو خپل ځان نسم درښولی نو تی ووایاست تی څنګه یاست یعنې زه دا نسم ثابتولی چې ما په امانت کې خیانت نه دی کړی تاسو ته یې ووایاست ته یې ووایاست دا به څنګه خبره وي داسې چې دا پیدا سوله دا موږ ته چې پیدا سو بس دا غم دی ما ورته ځان نسو خلاصولی چې زه بېرته خاورې سوی وای زه بېرته تللی وای زه بېرته نه حساب وای نه کتاب وای نه جنت وای نه دوژخ وای نه 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 به چې رالې خبره خلاصه ده دا جال دی جال ته چې مرغه ور ولوېدی بیا بس بیا خبره بیا نه غورځه مه وزرونه مه غورځوه پښې مه غورځوه ټالۍ مه وهه دا زما استاد یې دنیا ته راتلل دا جال دی ټالۍ به نه وو غورځو به نه نارې به نه وو او بله خبره دا ده حضرت ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنہ د بخاری شریف حدیث دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یو سړی راولاړ سو پخوا زمانې خبره به یو سړی راولاړ سو د بل چا سي مځکه رانیوله چې رانیوله خیر دا مځکه کې به د ګرځېده یا به اړوله یاره اړوله نو په دا مځکه کې یو کډۍ پیدا سو یو څاولو یو داسې ځای و چې په هغه کې مطلب سونه ډېره پرته وه دنیا و مال و دولت و سره زر و سپین زر هر څه چې دي اوس دا سړی دا مځکې والا رالی دا شیانې له ځانه سره راواخیستل یا رالی یا سړي ته یې وویل د چا سې مځکه اخیستې وه چې یاره ما خو له تا مځکه اخیستې وه ما ستا د مځکې خزانه نه وه در څخه اخیستې لهذا دغه خزانه چې ده هغه به له ما واخلې لهذا دا خزانه چې ده هغه به له ما واخلې هغه سړی ورته ووایي و یاره ما خو پر تا باندې مځکه خرڅه کړې وه چې په مځکه کې څه وه هغه مې ټول در باندې خرڅ کړي وو ما پر تا مځکه خرڅه کړې وه او چې په مځکه کې څه وه هغه مې ټول پر تا خرڅ کړي وو د ولې یعنې ما دا رانیولي وه بلول ما دا در باندې خرڅ کړي وو خو خیر اوس خبره دې چې ته راورسېدله چې دی رالو یو قاضي لره یو فیصلې والا لره یو سپین ږیري لره یو ملا لره یو دریم لره یو ثالث لره ورته ویلې ول یاره ما له ده مځکه اخیستې ده په مځکه کې داسې داسې مال و دولت و سونه پیدا سول وزور ته هم دا ستا ده ما خالي مځکه له تا اخیستې وه دی وایي یا ما پر تا مځکه هم خرڅه کړې وه چې په مځکه کې هر څه و هغه مې در باندې خرڅ کړي وو دا د ایمان د اسلام د امانت لویه لاره وله نو هغه دریم راولاړ سو فیصله یې وکړله فیصله یې دا وکړله ورته ویل یې ول ته اولاد لرئ بچیان لرئ یوه ته ولته لور لرې ول هو بل ته ولته زوی لرې ول هو ول راولاړ سي ته دا لور و ده ته ورکه د ده و زوی ته نو بس دغه چې کومې روپۍ دي هغه پر د هغه خرڅ کوي هغه د هغه ته سره ورکوي او څه په دې کې د الله په لاره کې ورکوي بس بیا راولاړ سو فیصله یې دا وکړله ولې وجه دا ده چې دی په امانت کې خیانت نه کوي او زموږ ژوند موږ په امانت کې خیانت کوو په امانت کې ډېر خیانت کوو الله اکبر ګر سره به څه کوو په لمانځه په ژره په لنګوټه په تسبو په ذکر په قرآن په تلاوت په جهاد په شهادت ما ورته نه خلاصېږو ما ورته نه خلاصېږو نو چې نه خلاصېږي بیا زما ستا دپاره څه کول پکار دی عزیزان بیا زموږ دپاره څه کول پکار دی بس په هغه لوی رب به زړېږو صحیح ده او د هغه لوی رب عظیم رحمت به وسیله کوو چې الله ستا د عظیم رحمت په خاطر که نه زموږ سره ګرڅه د حساب ضرورت لا نشته موږ بغیر د حسابه جهنم یعنی لکه صحابه لکه انبیا بغیر د حساب جنتین دي او موږ بغیر د حساب جهنمین ولی هغه وجه دا ده چې ګوره یو امانت راواخله په امانت کې خیانت سړی جهنم ته رسوي او موږ په خیانت کې آخر پای ته رسېدلي موږ په خیانت کې آخر پای ته رسېدلي نو بس الله رب العزت دې څه ووایم دعا چې شوه بس دغه یوه دعا راپاتې ده چې الله هدایت راته وکړي که مې د چا حق خوړلی دی الله توفیق راکړه چې هغه لره ورسو عفه ځینې وغواړو بخښه ځینې وغواړو او معافي ځینې وغواړو هغه د حق چې دی هغه ورړو بس دغه یو تورې دی په اخوا نور تورې نشته